دریم سوال هغه دا دی چې آیا یو سړی په 2 رکعتونو کې یو شان سورت ویلی شي او که نه؟ لکه په اولني رکعت کې سورة فاتحې نه بعد مثال کې سورة الفلق ووایي، په 2م رکعت کې سورة فاتحې نه بعد بیا سورة الفلق ووایي، دا جایز دی او که نه؟ جواب بالله توفیق هغه دا چې بالکل جایز دی. او دلیل په دې باندې امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابي وی انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم هغه اوریدلی د رسول صلی تلاوت يقرأ في الصبح د سحر په منځ کې اذا زلزلت الارض في الركعتين كلتيهما سورة الزلزله. رسول صلی په اولنی رکعت کې ویلې او په دویم کې ویلې سورة الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، په اولنی رکعت کې په دویم کې. بیا صحابي پته نشي چې رسول صلی الله علیه وسلم کو نه دا کار په قصد شي کړي. نو شیخ البانی رحم الله وی چې هغه بل خو د حدیث سند حسن کړي، بیا وی چې ظاهر دا چې رسول صلی الله قصدن دا کار کړي دی لپاره چې امت ته پته ولګي چې دا کار هم جایز دی. تاسو په دې باندې قبل دلیل هم دی په صحیح بخاری سے مسلم کې هغه معروف حدیث دی عائشہ رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم سکسان ولېګل او دا غوی سره یو کسو چې هغه به امامتی کوله، هغه به هر رکعت ختمو په کوم صورت باندې؟ په سورة الاخلاص باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کې دیوري دا کار کوي، هغه وی چې د الله صفات پکې دي زما د صورت خوښ دی. رسول صلی الله علیه وسلم جواب ولور کوي چې الله هم تاسو ډیر محبت کوي. نو د دلیل له دې باندې چې یو صورت تکرارول شي په 2 رکعتونو کې، خو دې دا مطلب نه چې قرآن مې یادوه. د افسوس مقام دا دی چې زمونږ عمرونه 50 کاله 40 کاله 80 او 1 کاله او هغه ته صرف 3 سورتونه یادي یا 4 ورته یادي او یا دغه قل هو باندې کوي. بیا راشي په دې منځ کې خون نشتی، کم جناب کې خون راځي. مونږ خو دلته مسله دا بیان کړې چې په یو منځ کې سره 2 سورتونه ویلې شي کني شي یو شان، خو د یو منځ مسله شو 2 شنو ته د 50 کالو نه دیږي. دلیل به دې باندې چې یعنی د علم کمی دی په من کې، د قرآن سره محبت کم دی، د قرآن سره شوق نشته. کوشش کوئ چې ډېر سورتونه یاد کړئ چې د هغې دلاسې بیا ستاسو په منځ کې به خوند راشي. او په دې هکله د عرب د عجبونو ډېر مخکې دی، ډېر مخکې دی چې کم عربی جاهلي که نه سم جاهلي د اخرني سپارو ته یادوي چې سم جاهلي او چې به پکې لږ پوه وي هغه ته 2-3 سپارې یادي او بیا داسې ځه. دې خلکو شوق دی، زمونږ شوق چې دغه کم دی. والله اعلم.